د پاکستان دفاع وزیر وایي د طالبانو حکومت دوحې تړون ته ژمن نه دی. مجاهد وایي تړون امریکا سره شوی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو ګاونډیانو پر حقونو عمل نه کوي او د دوحې هوکړې ته ژمن نه دي. د طالبانو استازو په دوحه کې امریکا سره د خبرو پر مهال ژمنه کړې چې افغانستان کې به اروپاکو ته ځای نه ورکوي او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. خو د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد BBC پښتو پاڼې ته ویلي د دوحې تړون یې له امریکا سره کړی دی او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان سره د ورور او مسلمان هیواد په توګه چلن کوو. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کړي چې د پاکستان د پوځ مشر ویلي و د پاکستان پوځ د هغو خوندي پټنځایونو او فعالیت ازادۍ په هکله سخت اندېښنه لري چې د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال په افغانستان کې لري. خواجه آصف پر ټویټر یو بیان کې ادعا کړې چې له تیرو 40-50 کلونو راهیسې پاکستان کې 65 لکه افغانانو له حقونو سره پناه اخیستې وه، خو برعکس هغو تر هغو چې د پاکستانیانو وینې تویې کړي دي د افغانستان په خاوره کې دي. خو ښاغلی مجاهد بیا وایي چې کو د پاکستان حکومت ورسره شواهد شریک کړي د پاکستاني طالبانو پر ضد به ګامونه واخلي او زیاتوي چې په دې اړه یې پاکستاني لوري ناستې هم کړي دي. دواړه پاکستانی فوزي مشرانو وروستی څرګندولو بلوچستان کې له تازه خونړیو بریدونو وروسته کړي دي چې 9 پاکستاني فوزیان پکې ووژل شول. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا وضعیت باید نور دوام ونه کړي. پاکستان د خپلې خاورې او وګړو د ساتلو لپاره له خپلو سرچینو ګټه اخلي. خو خواجه آصف دا نه دي ویلي چې څه ډول سرچینې به کاروي. تیر کال د پاکستان پوځي الوتکو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کورونو هوایي بریدونه کړي وو چې د ماشومانو په ګډون په کې ګڼ شمېر ولسي خلک ووژل شول. د پاکستان د پوځ مشر دا هم ویلي وو چې پوځ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پټنځایونه په نښه کړي. له ښاغلي مجاهد مو وپوښتل کو د پاکستان پوځ بیا د افغانستان پر خاوره برید وکړي ثواب به مو څه وي؟ هغه ویل هغوی باید داسې اقدام ته زړه ښه نه کړي، هغوی باید خپلې ستونزې دننه حل کړي او که داسې اقدام وشي موږ یې جدي مخنیوی کوو او پر خپلې خاورې د تجاوز حق چاته نه ورکوو. د یادولو ده چې د افغانستان کې د طالبانو حکومت په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومتي استازو ترمنځ څو ځلې کابل کې خبرې وشوې خو پایله یې اوږدمهاله نه وه. ښاغلي مجاهد بیا وایي د دغو خبرو لپاره د پاکستاني طالبانو استازي له شمالي وزیرستان ورغلي وو او اوس چې خبرې بې پایلې شوي دي د خبرو منځګړیتوب یې هم ختم شوی دی.